دا د رب العالمین انتظام دی چې دې ته رزق رسوي. هم د دې اوبو نه را بهر که نو ستا د غوښو کې هغه مړ کېږي. دا د سمندر بې شماره مخلوقات او داسې مخلوق چې په دې ځمکه کې دننه اوسېږي رزق ورته رسي. داسې مخلوقات چې د هغوی کورونه داسې جوړ کړي خپل چې هغه دې بار تر سره راوتې نه شي دننه تر و تازه دی، خوراک میلاویږي، اوبه او خوراک د هغه چې څه دي ټول ورته رسي. دا د تربیت انتظام د دې مرغۍ د بچو چې څنګه کړی دی، دا مرغۍ ځان له جاله جوړوي. دا څنګه ماهرین دي چې جاله جوړوي ځان له، دا په کوم ترتیب باندې هغه د دې جالې بندوبست کوي. دا د رب العالمین همدا هغه کمال دی، دا تربیت هغه کړی دی، پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو. او دا مخلوقات یقینا ډېر دي، دا ټول یو عالم هم دی، خو دا چې جدا جدا کړي نو بې شماره عالمونه دي، ځکه د عالمین ذکر شوی. د ټولو عالمونو رب دی، دا ټول عالمونه هغه ساتي. دا یو انسان دی چې خپل عزت په شا کې وګرځوي او ځان لپاره جمعواري وکړي، خمبې جوړې کړي، کندوانو کې دانې کېدي، وریجې کېدي او غوړي کېدي او صابان. دا نور ټول مخلوقات او د انسان نه ډېر خوراک واله دي. د ځنګل هغه ځناور چې هر وخت تازه غوښه خوري نو هغه ته روزانه تازه غوښه میلاویږي. ورکوي ولا که نه ورکوي؟ دی سهار وږی راوځي او ماښام موړ خپل ځای ته ځي. یو حدیث کې راځي که د الله اطاعت هم وکړو او د الله تابعدار شوی نو داسې رزق به دله درکړي لکه څنګه چې د مارغانو له ورکوي. سهار د خپلې جالې نه وږي وځي، ججوره تشوي، چې واپس راځي نو مړه ججوره را رواني، ښه په مړه خېټه د شپې خوب کوي. دا ټول رب العالمین کړي دي. نو مونږ وایو ځکه حمد بیانوو الحمدلله، ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی، الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم او بې حده مهربان دی. ګوره د مهربانۍ څه حد نشته دی. په دې دنیا کې مونږ وایو مور ډېره مهربانۍ، په ټولو انسانانو کې د پلار نه زیاته مهربانه موري په خپل بچي باندې. خو د دې دنیا د اویا میندو مینم چې راجمع شي، بلکې د دې دنیا د دې ټولو میندو مینم چې راجمع شي نو د الله مینې ته نه رسي د خپل بنده سره. دومره مینې ده. او د دې مینې نمونې دي، ډېرې نمونې دي. دا مور کله کله خپل بچي ته وایي که نه بچی ستړی شوی، بچی وایي دا کار خیر دی، کول په کار دی، ډېر ضروري دی، خو ته یې مه کوه، ستړی شوی سبا بیا وکړي. کله بچی بیمار دی نو څه نن ناجوړه خیر دی، دا کار مه کوه. ډېر زیات ضروري دی چې نن دا ماشوم پرچې له لاړ شي، خو نن بیمار دی نو مور هم ورته وایي، پلار هم ورته وایي خیر دی بچیه، دا امتحان به بیا ورکړې خو ته نن ناجوړی مه ځه. دا د دوی د مهربانۍ تقاضا یي، د رحمت تقاضا ده. خو الله د دې هم زیات مهربانه دی. په موږ باندې مونځ فرض کړی دی چې مونځ کوئ او څوک یو مونځ پرېږدي، یو مونځ پرېږدي نو د دې مونځ تلافي بیا نه کېږي. دې قضا را وګرځي خو د دې مونځ تلافي نه کېږي. په وخت وخت یې فرض کړی دی. یو عظیمه فریضه ده چې پرېښودو اجازه یې چاته نشته دی. او بیا په ولاړې باندې بیا کې یو خاص ترتیب دی، یو طریقې ده. نو کله مونږ ناجوړه شو نو نشو ودرېدی. دا مهربان رب مونږ ته وایي که نه وایي خیر دی زما بنده په ناستې وکړه، مه ودرېږه. ودرېده په کار دی، قیام خو ضروري دی، خو ته کښېنه. او کله په ناستې هم نشو کولی نو دا مهربان رب وایي الرحمن الرحیم، دی وایي خیر دی سمله او په اشاره باندې وکړه. او چې کله په اشاره باندې هم نشو کولی، دومره بېکاره شو، بیماران شو، سخت شو، خیر دی زما بنده اوس درته معاف دی مې کوه. او چې کله په سفر باندې لاړ شو نو بیا څه وایي زما بنده ستړی کېږي بس 2 رکعته وکړه. بلکل هغه عبادت نیم شي، هغه فریضه راته نیمه کړې ده، هغه کار ډیوټي راته نیمه کړې ده. یوه روژه چې څوک ونه نیسي قصدن و عمدن ماته کي، 2 میاشتې مسلسل روجې به نیسي، دومره سزا ده. او دی به مسلسل نیسي
او که چا تسلسل برقرار ونه ساتو او منځ کې پکې روژه وخوړه نو بیا به د سره شروع کې پته لګي الله ډېر زیات خفه کېږي په روژه خوړلو. خو موږ ناجوړه شو، بیماران شو، ډاکټر وایي دوایي خوړل پکار دي، هله به ښه کېږي. خیر دی زما بنده مې نیسه، دوایي وخوره، خوراک هم وکړه، چې کله جوړ شي بیا به ونیسئ. دا مهربان رب دی. او کله په سفر لاړ شو په سفر کې سړی وږی کېږي تږی کېږي، څه حد د مهربانۍ نشته. الله دې موږ ټول د خپل رحمت په دې سوري کې دننه کړي. مالک یوم الدین واکدار د ورځې د جزا دی. مالک واکدار ته ویلی کېږي او دا واکدار د ورځې د جزا مونږ ځکه وایو سوال راتلی شي ولې د دنیا بادشاه الله نه دی څه؟ نو یقینا د دنیا بادشاه هم الله دی، خو په دنیا کې خو څه اختیارات نورو خلکو ته مواله شوي دي. دا د پاکستان بادشاه دی، دا د هندوستان بادشاه دی، او دا د امریکې دی، او دا د برطانیې دی، او دا د افغانستان دی. دا مختلفې بادشاهۍ دي، خو د قیامت په ورځ به دا ټولې بادشاهۍ ختم شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی دا ځمکه او اسمان دواړه په خپل لاس کې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي دا دواړه به راونیسي، راتاو به کړي او یو وبې درېږي، جړق به ورکړي او به فرمایي انا الملک این الجبارون این المتکبرون. زه بادشاه یم، دا ځمکه او اسمان دې دواړه ته پسې نیولي، زه بادشاه یم، هغه جابران هغه متکبرین چېرته دي؟ څوک اواز خو نشي کولی نن. قرآن کریم هم فرمایي د قیامت په ورځ به یو آواز راشي، یو چغه به راشي، آواز به څه لمن الملک اليوم. نن ورځ د چا بادشاهي ده؟ نن ورځ د چا بادشاهي ده؟ څوک به غږ ونه کړی شي، بار بار به آواز وشي. نو بیا به وفرمایي لله الواحد القهار. نن د هغې ذات بادشاهي ده چې هغه یوازې دی، تنها دی او غالب دی، هېڅوک پرې غالب نشته دی. نو په دې معنا مالک یوم الدین واکدار دی د ورځې د جزا. او د دې ورځې پته نه وي دا ورځ به څومره وي. د الله د ورځې او زمونږ د ورځو فرق دی. دا زمونږ دا نظام شمسي چې څنګه جوړ دی که نه، په دې کې دا ورځې دي، د دې تعداد دی. د الله سره دا نظام نه دی. د یوې ورځې نه مقدار باره کې قرآن کریم فرمایي که نه کالف سنة مما تعدون. د الله په نسبت باندې د زرو کالو برابر ده یوه ورځ. دا تاسو چې کومې ورځې شمارئ نو هغه ورځ به څنګه څومره ورځ چې د الله خوښوي. د دې ورځې بعضې مفسرین ځکه وایي د وخت د جزا. نو د وخت د جزا یا د ورځې د جزا خو بادشاه یې هغه دی. ایاک نعبدو خاص تا بندګي کوو مونږه، و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو مونږه. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ګوره مونږ د الله د بندګۍ وعده کوو او دا په هر مانځه کې کوو، هره ورځ یې 2-3 ځله کم از کم کوو. دا د کومې بندګۍ وعده کوو؟ دا د دې بندګۍ وعده نه کوو چې زه به بیا مانځه له راځم، یعنې د بل وخت مونځ به هم کومه، دا نه ده. همدلته وعده کوو د دې بهر دنیا دپاره. نو عبادت به مونږ زده کړو چې عبادت څه ته وایي. مونږ ټول د قرآن طالب علمان یو، نو عبادت زده کوي. عبادت په پښتو ژبه کې دې ته وایي هغه ټول کارونه او هغه ټولې خبرې. توجه هم شته دی ورته؟ بیدار خو یې که نه مزیدار موسم دی اوده نه شي. هغه ټول کارونه او هغه ټولې خبرې چې په کومه باندې الله خوشحالېږي او د الله خوښي، دا عبادت. نو زمونږ د دنیا څومره کارونه چې دي او څومره خبرې، د دې ټولو مونږ ته الله طریقه ښودلې ده د خپل پیغمبر په ذریعه.